ګورې پرون هم ما تاسو ته دا وویله چې د هرې ګناه سره امکان شته چې الله دې معاف کړي خو د شرک هیڅ امکان نشته چې هر څو زړه خوشحاله کې هر څو مرضي و ناجوړي د باندې تیر سي هر څو تکلیفونه د باندې تیر سي لیکن شرک یو داسې جرم دی چې هغه د معافي لایق نه دی نه الله معافي اوس مخکې تیر شو چې یعنی الله جل جلاله چې یو انسان یو شی یو ځای ایښی وي د ده څه ورک سي دی پسې پریشانه سي یعنی در دې چې په حدیث شریف کې راځي وایي چې د ده جیب کې د ده شی پروت وي دی په دا بل جیب کې پسې ګرځي پریشانه سي چې دا څه شو پر دغه الله دته بدله ورکړي ګناه ورمعافوي د ازغې په جګېدو دته ګناه ورمعافوي نو ته اندازه ولګوئ نمونه یې مشتې خورواره سي لیکن شرک یو داسې جرم چې هر څو تکلیفونه د باندې راسي هر څو مرضي د باندې راسي هر څو ناجوړي د باندې راسي لیکن د شرک معافي نشته نو ځکه د یو مسلمان دپاره دا لازمه ده چې د هغه عمله څخه ځان وګوري چې هغه څه د شرک لارې خلاصېږي چې د شرک بدبویي ځنه راوځي دا هغه وخت کېدلی سي چې د الله وحدانیت د الله توحید ته دی په خپل زړه کې ځای ورکړي که پر ګډو وډو لارو کلي پر ګډو وډو سیډو کلي نو په دې پوه سه چې په ګړنګ کې به ایله سي